بلته سخت زندگی با او تلاړی رانه پلارانی منګړی دنیا گئی دا او تلاړی رانه بلته سخت زندگی دا او دوستانو السلام علیکم. موږ مخکې د دغه ماشومې ویډیو چې هغه الهام صاحب شریکه کړې و بیا یو څه کومک ورته راغی نغدي و مثلا د خوراکي موادو د سون توکو دا کوچنی ماشومه ماشاءالله نن کوټ یې اخیستی د اغوستی د کالي تقریبا بخملي کالي د موزې یې اغوستي دي په پښو کړي دي نو خوشحاله ده. خوشحاله یې زوی؟ ډېره خوشحاله یې که لږ؟ ډېره خوشحاله ده. نن سبا ډېره خوشحاله ده. بیخي خبره نه ورسره کېږي که نه؟ خود نو دا یې کاکا ده د المال څنګه چې ولاړ ده. کاکا یې دغه یتیم ماشومان چې موږ یې مخکې کیسه در سره کړې وه دې کیسه را سره کړې وه چې موږ یتیمان یو او په دې کاکا پورې ماړولي دي او کاکا یې تقریبا خپل اولادونه په ډېر شمېر کې لري او یوه بله ورېنداره هم دته کونډه ورپاته سوې وه هغه بېچاره هم د ده له غاړې ده او په عین وخت کې د دغو ماشومانو مور هم په دې کاکا پورې اړولي دي. نو مسله دا ده چې بیا دې کاکا د پیازو کاروبار کاوه. پیاز به یې بازار ته ایستل او خرڅول به یې بیا به خپلو ماشومانو دغو ګلالیو ماشومانو ته هم یوه پنډه ور په سر کوله چې تاسې یې په بازار کې خرڅ کړئ ګوندې دغه لوی کور یو ډول وچلیږي. خو مجبوریتونه دي مشکلات دي. دوی به هغه روزي راوړه مصرفوله به یې اوس یې د خدای فضل ده په تن پټې دي هغه خوراکي موادو ستونزه یې حل ده. خدای ډېر لوی ذات ته ډېر مهربانه ذات ته په داسې ماشومانو باندې خدای پاک ډېر رحم کوي چې موږ یې بېلګې په ډېرو ویډیوګانو او راپورونو کې له تاسې سره شریکې کړي دي. کاکا د تا ورېرونه نن سبا خوشحاله دي؟ ما دومره خوشحاله دي چې نن ما په دې برای کې ورېدی د ما ماشومان ټول غرق وو. د خوراکي مواد نه وو پیاز به مې کړه بیا به لس روپۍ په دا خلطه کې ګټلې ټولو 23 نفره ټول اولاده زه لرم. تاسې سره د دومره رحمتونه وسي لکه دا براسې ووري داسې رحمت د رب له طرفه در باندې وسي بیا د څلورو طریقو له طرفه در باندې وسي په دې دنیا په دې دنیا خدای پټ که که موږ سم پټ کړو او موږ هم تاوده کړو ما وړکي ماشومان چې په سر به یې من پیاز خرڅول بله طریقه له ما جوړه کوه یا چې به دا خلکو شفقت پې کسې وس په 80 روپۍ کو په 80 روپۍ به یې وکړو 10 روپۍ د ما په خلطه کې ګټه وې او دا خلک چې په دې ځای کې ولاړ دي له ما سره او دومره رحمت یې وکړم او قدم په قدم به یې ښي د الله نعمتونه دې ورسي او د جنت ورې دې په نصیب شي د ټولو مسافرو د ټولو نړۍ امین. او پاتې زه یوه دوا کومه زړه مې جوش راکوي اخر ته بیا زړه راځي بیا صبري راجع کېږي چې یا الله پاکه خدایه ټول اسلام ټوله کلمه الله پاکه داسې ورونه مه کې ورک لکه دا رحمت چې یې وکړه په دې دنیا یې وساتې په دې دنیا یې وساتې الله پاکه خدای تا له طرفه رحمتونه پرې وکړه پاکه خدای ویلو مالستي کې کارونو غیبي کې ویل د مش کې امین د ملایکو فرشتو کې وخت د قبلېدو را برابر کې اخر نه پسم کلمه کې کلمه د لویې لارې بدرګه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خدای دې دعا قبوله کړي. امین. کې سره ټوله په دې کې واقعیت شک نسته چې دې کاکا خپل د دوو ورونو یتیم ماشومان هم ورسره ساتلي وو او په عین وخت کې خپل ماشومان هم چې شمېر یې ډېر ده. زموږ استاسې د افغانانو خو لویه ستونزه دا ده چې اولادونه مو ډېري نو بس پاک رب ته به معلومیږي چې په دې کې زموږ خیر ده او که شر ده خو د لوی رب ورکړه ده. نو د دوی هغه یتیم ورېرونه نن سبا په تن پټ دي. ستاسو له همکارۍ مننه. د دوی لپاره یو څه نور دوستانو د کومک او همکاري ژمنه کړې وه چې هغه موږ د دې راپور له لارې تاسې سره شریکوو چې دوی ته یې سپارو کور مو ودان. نو ډېره مننه. هغه دعا دې خدای درته قبوله کړي. دعا کړی ورته افضل وایم ای ملګرو تل هغلته کاکاګانو دعا غوښتې وه دعا ورته وکړه هغوی کې داسې خلک هم ستاسې مریضان دي که دعا ورته وکړه خدای خو موږ سره تاسې خو هغه وکړل مرسته خوراکي مواد راته تاسې سره د خدای تاسې سره که دا باران چې اوري تاسې د خدای دغه د خدای رحم وکړي تاسې له موږ سره ښه وکړو تاسې سره د خدای ښه وکړي. امین.
امين امين دا کنکلي دعاګانې د خدای قبول کړه دا ماشاءالله اوس پټه ده کنه دعاګانې کوي خوشاله ده باج دوستانو څه نغدي کومک ورته را لګلې واغه ورته سپار بیلتا سخت زندگی دا او تلاړی رانا لورکي دغه بدی مور ته سپارې ښه زموږ یو دوست کې له دوبۍ نه 50,000 افغانۍ را لېږلې وې او دوی ته یې سپارو دا 50,000 افغانۍ دي ښه زوی ښه خدای خو خوشحال امین 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 یو بل دوست مو له سعودي نه خاص دغه ماشومانو لپاره راته ویل به چې پیاز خرڅوي د دوی لپاره یې 15,000 کلدارې را لېږلې وې دا هم زوی واخه دا به ته کنه دې شریف ته دې سپارې کنه زموږ یو بل دوست له امریکا نه دغه ماشومې ته 100,000 کلدارې را لېږلې دي دغه هم ورته سپارو او یو بل دوست مو بیا له سعودي نه 15,000 کلدارې ورته را لېږلې دي چې دا ټول ټال 50,000 کېږي زموږ موخه دا ده او یو خبره دا ده چې کله کله یو دوستان امانت راته وسپاري چې دا زما امانت به خامخا دې ماشومانو ته رسوو بیا موږ په دې مکلف یو چې دوی ته یې ورسوو که نه بېوزلي ډېره ده غربت ډېر ده د دوی په شان په سلهاوو کورنۍ دي په زرهاوو کورنۍ دي چې مرستو ته اړتیا لري نو دا د دوی حق و امانت راته سپارلې سوي وي چې دوی ته بې رسوي ځکه مو دوی ته راوړي او ستاسو نورې همکارۍ چې له موږ سره نور کله کړي دي دې ماشومانو لپاره مو کړي د هغه نورو دوستانو په زرهاوو وارې د کور ودانې دومره وارې د کور ودانې چې حساب یې نسو کړی الله مو ژوندي لره الله مو آباد لره پلار نیمګړې دنیا گئی دا او تلاړې رانا بیلتا سخت زندگی دا او تلاړې رانا